د ملک ادم خان په نوم باندې یو ځوان دی چې یو څو ورځې وړاندې د پولیس په مقابله کې وویشتلی شو. د میډیا زیات خلک به تاسو واورئ دا ټول وایي چې هر سړي په دا ویډیو جوړه کړې ده چې د ده نه څه عبرت واخلئ چې بیا مو دا انجام نشي. دغه خبره خو سمه ده، خو زه خپل نظر پې وایم او دې خبرو ته هم کتل پکار دي. د دې سړي چې کوم وایسونه لیک شوي دي دی وایي چې زه قانون منم، زه در سره هره خبره منم، مګر د چا زور زیاتې نه منم. ما سره ټوپک شته، ما سره زور شته. د یو سړي چې دا ټول څیزونه پوره وي، طاقت او قوت یې پوره وي او د ده سره بیا کله زیاتې کېږي، دی به خپل ځان پوښتنه نه کوي. دې خبرې ته نظر پکار دی. اوس که زما سره زور وي، زما سره پیسه وي او زما سره مټ وي، زه مضبوط وي او مقابل مخامخ سړی ما سره زیاتې کوي، نو زه یې پرېږدم. په خدای باور کوي پرېږدم. دغه سړي نه د خپل حق پوښتنه هم کوم او ورسره تر هغه ځای پورې ځم چې تر څو یې زړه وي. نو خبره دا ده چې دا ځوان په هر څه برابر و. د ده سره زیاتې کېدو د ښکاره ویل وایي دغلته ادارې دي زما په سر پیسې اخلي او دا حقیقت دی. دا ښکاره خبره ده. زه هېڅ د چا دفاع نه کوم، زه خپل نظر وایم، عام خبره کوم. دلته ستا ټولې ادارې په 50,000 روپۍ د پوره اداره خرڅېږي. دلته سرکاري افسر په 50-60,000 روپۍ خرڅېږي. د هر مکتبه یې فکر هغه که په پولیس کې وي، که ورپسې نورې کومې ادارې وي، دا ټول خرڅېدونکي دي او خرڅېږي. دا خو حقیقت دی. نو دغه ځوان اوس په مرګ باندې داسې مه یادوئ چې ومو وژلو، ومو ویشتلو، پس د هغې نه ورپسې خلکو ته په دې میسج ورکوئ چې تاسو عبرت واخلئ د ده نه. دا حقیقت دی. عبرت واخلئ د دې خبرې نه چې یو انسان سر نه ټیټوي، یو انسان دو نمبري نه مني، نو دغه به دا انجام وي. که یو انسان غیرت لري، زه نور د ادم خان نه یم خبر چې دا سړی په شاته بیکګراونډ کې څرنګه و، سم و وران و، مګر څومره پورې چې د بیانیه راوځي، کومې خبرې راوځي، هغه ډېرې برابرې او د معیار په طول پوره دي. د خپل هغه خپلو خبرو کې سمې خبرې کوي او ښه وضاحت سره وایي چې زه ستا هر څه منم، مګر زما سره زیاتې مه کوه. نو دغه ځوان ته دومره بد مه وایئ. ظلم ورسره وشو، ناروا ورسره وشوه، لعنت په دې سیسټم ووایئ، لعنت په دې ادارو ووایه. دا ادارې ظلم کوي. په 50,000 روپۍ نن هم یو څوک وجني وژل کېږي. 1,50,000 روپۍ راشه ولې د پاکستان قانون تاسو ته نه دی معلوم؟ دا عدالت آیا تعالی انصاف درکولی شي؟ دا عدالت خو جمهوریت نه، دا خو په امریت دی. دغلته خو امریت روان دی. نو حقایق وایئ او په حقو باندې عمل هم وکئ. د خپل ویوز او د لایک دپاره خوشي بکواس مه کوئ په یو چا پسې. د دې هلک دغه ځواني وګوره، آیا دا د مرګ و؟ د ده سره شوي څه وو؟ که ده کوم کار کړی و، دا هغه پېټرول پمپ ته فایر یې پې کړی و یا هغلته اور اچولی و هغه ځای ته، خو د دې نه هم ځان خبر کوي چې د ده سره هغه وخت کې څه شوي و د هغه لخوا. نو زه هم نه یم خبر چې څه شوي و، خو څوک هسې بېرته داسې کار نه کوي. د هغه سره خامخا داسې اقدام چې څوک اخلي، د هغه سره یو څه چل شوی وي. نو اول په کیسه سړی ځان خبر کړي، بیا ورپسې وروسته خبره وکړي او بیا ملک ادم لی دا نوم هم ورکړو چې د افغانستان مهاجر و. د دوی سره خو دغه ډېره بهترینه ټاپه ده چې چېرته غول کوي هغلته د افغان مهاجر نوم ورکوي، چېرته چې غول کوي د افغان مهاجر نوم ورکوي. مګر دا نه چلي. دغه ولس تر اوسه که ناخبره و، خو اوس خبر دی. په دې پوهېږي چې دا لوبه ټوله د ادارو د حکومت دا ټوله مرداره ده، یو طرف نه هم سمه نه ده.